رولینګ پارټي وو کنه دي او دا یو حقیقت دی چې 95% دا ذهن دا کوم چې تاسو لکه د دې کوم چې کوم دی دا ذهن په مدرسو کې جوړېږي موږ ته پته ده ټولو ته پته ده موږ یې بخښنې تولي مثبات کې موږ داسې حال نه دا مدرسو کې د داسې قسمه مایند جوړولو مخنیوي لپاره زموږ لکه د تاسو کوېسچن کې مختلف باندې څه داسې پالیسي کېدای شي ځکه چې موږ ته پته ده 50 صدۍ لکه ما ته پته ده چې پلانکې مدرسه کې لاندې خانه کې هغوی ټرېننګ کیمپ هم جوړ کړی لکه مردان کې داسې ډلې دي چې کوم ځای کې افور لکه را روان دي دا پوره لکه داسې سلطه کې تعلیق چې کوم ځای ریټ شوی دی دلته 50 صدۍ کې ما ته پته ده چې کوم ځای ریټ شوی مدرسې دا جومات د کمرې نه دغه کړی دی یو سړو کې لږ وخت مخکې شو او ما امام ولا خپل یا ما مدرسې ولا پناه ورکړي مې چې داسې شو دغه ډېره توجه یا پالیسي چېرې چې هغه شو په خپل مثالونه راکړي بیا ما ته ډېره پالیسي نه مته کړه ما ته پالیسي نه کړه دا په خپل وې چې او راځو کې شوی او یو انګار کې ټیک شو نو چې په خپل دی وې چې دا د دوه ځینو کې شروع ځکه او دا تاسو ځکه پته چې دا تاسو یې گاوند به میا نو ځکه ته خبرې ډیرو ځینو کې دا نو پته کا سره روانه او ما خو دا څه چې ټول هغه دې باندې په سړی ورځي چې څوک ورته اطلاع وکړي اوس خلک اطلاع کوي او تا باندې کې خبره ورزورګلې دي نو په چا اطلاع کړي دا کنه او دی ورغلي دي او تا خانه هم نیولې ده او خلک هم نیولې دي او نصاب کې لکه ونه هم نیولې دي او ورانه داسې چلې چې اوس په وزیرستان کې زما ښه دلته یو کس هم داسې دي چې هغه به د دې نه انکار کوي چې ټولو کې لوی ګروپ د دهشتګردو چې دی دا د حقاني صاحب په مدرسه کې ناست دی شته داسې څوک چې د دې نه انکار خو په هغه مدرسه کې د ناست دی نو ودې وایي چې ټولو کې لوی ګروپ هلته ناست دی او که نه د دې فیسبوکو د تعجبو د ټولو لیډرشپ په هغې مدرسه کې دی او که په هغه مدرسه کې نه دی خو که په هغه مدرسه باندې یا حکومت پاکستان ورځي او یا په بل څوک ورځي د هغې کې به کوم ریاکشن کېږي نو دا خو هېڅ صاحب دې مونږ ته ووایي چې د هغې به څه ریاکشن خبره دا ده چې دا جنګ او جنګ دی ما نه کومې دا داسې ده بل جنګ نه دی وخت هغې لکه پوخ راشي څنګه ستاسو چې